اره مسله کې یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ، اره مسله څه دی وخوړو څه هغې وخوړو. هغې د نفس حقیقت نه انکار کوي، د انبیاو د شان او د عظمت او د اولیاو د کمال نه انکار کوي. او دې اړخ ته چې دی دا ځوانان پکې دومره ورخواږه شي چې خبره بل ځای ته ورسوي، نو هغه بیا هغه عقیدم بیا جوړه نه وي. درمیان کې مین کې زه خپله بلاره سمه بیم. او زمونږ د افغانستان علما چې دي بس هغه وټ کلک د دیوبند په مینه مش شوي دي چې یاره بریلي وویل چې علم شته دی نو بس دا خو هلکه فرق وکړه که نه، هغه به کلي وایي ته جزي ووایه، کتب وراخستې که نه. دا علمناه من لدنا علما، زاد المسیر فی علم التفسیر. سلورم جلد 213 صفحه دا، بعض چاپونو کې 5م جلد 113 صفحه دا. تفسیر کې مسله آسانه پیدا کیږي، دغه آیت په ذیل کې ګوره خپله پیدا کیږي، ولو که چاپونه خو مختلف راځي. دیزی کې د عبدالله بن عباس سے ترجمه کوي. قال ابن عباس اعطاه علما من علم الغیب، ورکړیو خدای تعالی خضر علیہ السلام ته علم من علم الغیب، د علم غیب نام ورکړیو علم د علم غیب نه. که نفس عبد تا د علم غیب ثبوت ته شرکی عقیده وایي نو د علمناه من لدنا علما سره بسکه دا خو ټکراو لري. دا علما ابن عباس سے په علم غیب شرح کړ نو دا ثابتوي چې مخلوق ته علم غیب شته. لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله، نشتا. اوس ټکراو جوړه جګړه مه جوړه، تطبیق کا نفی د ذاتیتو کا، اثبات د عطاو کا، اعطاه من لدنا، نفی د کلیت استغراقیو کا، اثبات د جزیو کا، یا کلی اجمالی علی النوع، دا ثابت. څومره تفاسیر په دې ځای کې د دینه علم غیب اخسته دي. الوجز للواحد اول جلد 406 صفحه. علمنا من لدنا علما اعطيناه علما من علم الغيب. تفسیر ابن کثیر 5 جلد 109 صفحه. اغا ذکر کئی وکان رجلا یعلم علم الغیب، وہ خضر علیہ السلام یو سڑے چه علم غیب لرلم. تفسیر بیزاوی 3 جلد 15 صفحه. جمهور پدیدی چې دا خضر علیہ السلام فعلما بانی شرح کئی مما یختص بنا ولا يعلم الا بتوفیقنا وعلم الغیوب. اغا علم ورکا چی اغا خاص منگ پوری دی، اس سوک دا اغا علم نلری مگر که منگ توفیق ورکو بیا وی اغا علم الغیوب دی، دا منگ دتا ورکڑیو. تفسیر قرطبی 11 جلد 14 صفحه، بعضی چاپونو کې 13 صفحه. علمنا من لدنا علما اے علم الغیب. البرهان فی علوم القرآن 4 جلد 290 صفحه. علمنا من لدنا علما اے من العلم الخاص بنا وهو علم الغیب. اغا علم چې مونږ پورې خاص دی چې علم غیب دی اغا مور کړیو. صحیح سره تفسیر ابو سعود 5 جلد 204 صفحه. علمنا من لدنا علما لا يقتنه كنهه ولا يقادر قدره علم الغیب. آغا علم چې داغي کنه چاته پتن لګي اندازې نه لګي چې علم غیب. تفسیر واحدی 2 جلد 6 صفحه. علمنا من لدنا علما
اعطیناه علما من علم الغیب، موږ ته علم غیب ورکړو. تفسیر بغوی دریم جل یوصل 3 صفحه. علمنا من لدنا علم، علم الباطن الهاما، دا علم باطنو په القاء الهام سره. تفسیر فتح قدیر د شوکانی دریم جل 299 صفحه. بعضی چاپونو کې 5م جلد 4 صفحه. هو علم الله سبحانه من علم الغیب الذي استاثر به، داغه علم د باری تعالی چې علم غیب دی دته ته نسور کم. ابجد العلوم دویم جلد 409 صفحه کې د علم لدنی تعریف کړي. والعلم الذي تعلمه العبد من الله تعالی من غیر واسطه، داغه علم دی چې حاصل کی بنده د خدای تعالی نه بغیر د واسطې د ملکین د فرشتي نه. دا بازي علما مشایخونه موږ ته طالبان حکایت کوي، هغه دا وی دا علم غیب نه دی او دا وحی و. لکه ته خو بخاری درسه، د بخاری په درس کې د وحی اقسام طالبانو ته بیانې چې وحی واضح وحی بواسطه جبريل ته نه ویل کیږي. اوحینا الی ام موسی، مور د موسی علیہ السلام ته موږ وحی وکړه. نو دا راتلل د جبرائیل علیہ السلام خو نو کنه، دا وحی په معنا د الهام سره و، موږ دې ته الهام وک پزړه کې. فتلقى آدم من ربی کلمات، زده کړه د رب خپل نه کلمې. دا تلقی بالقلب وا، کله وحی په تلقی د قلب سره وی، او کله چې کوم نه پزړه کې القاء الهام وی، کله منامات صادقه وی، او کله فراست کشف وی، کله په غوګونو لري خبر اوریدل وی، کله په پوزو د نیکانو خولي رایحه د بدانو غبد بوی حس کول وی. سو طریقو باندې چې کوم دیغه لارې دغه علم دی، یوازې هغه واسطه نه ده چې واسطه د جبرائیل علیہ السلام. ما ته طالب حکایت دی او معروف شیخ نه وکوي، هغه وی ز علم نه منم، دا څه چې ثابت دي د معجزې دي. مې دا خبره چې دا د نبی اسلام معجزه و، نو څه منافات لري د دې سره چې د علم لکه معجزه ده. معجزه خو یو غټ نوم دی، په ډېرو څیزونو اطلاق کېږي. یوه دا چې د عالم په مغیباتو بعضو باندې یوه معجزه شو، نو ته ورته معجزه ووایه، خو خو یې منه چې د غیبو څه علم ورته وکړه. طالبان بیا تلي و، بیا هغه ویلي چې نه معجزه هم ده خو علم ورته نه ویل کېږي. بیا طالبانو ته د آیت ماوي ما تفاسیر مې تاسو دا لږه شیخ ته ووایي چې تاسو مطالعه وکئ په دې کې، ولې نه کېږي؟ څه جرم دی چې په دې د غیبو د علم اطلاق وشي؟ تفسیر نصفی دویم جلد 22 صفحه. علم لاندې لیکل اخبار بالغیوب. بیا وای العلم الذي ما حصل للعبد بطريق الالهام، حاصل شي بندتا په طریقې د الهام سره. تفسیر روح المعانی نهم جلد 415 صفحه. علما لا يقتنه كنه ولا يقادر قدره وهو علم الغیوب. دا علم غیب اطلاق پی کړی دی. بعض خلق د قاضی خان او خلاصه فتاوا عبارت پیش کوي کچا نکاح بشهادت الله او رسول سره وکړه نه د منعقده بلکې کافر کیږي. ذکر دا عقیده او ساتل چې ان النبي صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب. ګور دا عمره چا باندې رد شه چې څوک د کلی تفصیلی عقیده ساتي، کلی تفصیلی عقیده ساتي. دا عقیده چې نبی علیہ السلام هر ټیم په دغه سيزونو باندې علم لري.
دا رد په بعض غیوب باندې نشه. هغه څوک چې د کلی تفصیلی عقیده ساتي هغه د دې نه جوابونه پیدا کړي، زمونږ د غرای نه ده. بعض خلک دا قول پیش کوي، ګور تاسو لږ اخره کې دا چټی نه راوړی کنه، ما خو پرېږدې خپل ذات ته کنه. ان النبي صلی الله علیه وسلم یخبر بما فی غد، دا ما تاسو په اصولو کې ویلي د عموم د پاره ده کنه ده. چاوی چې نبی علیہ السلام خبر ورکړي ما فی غد، په جمیع اشیاء چې په غد کې دي، جمیع اشیاء، فقط کذب، دروغي وی د عائشہ بی قول. او یا اعظم علی الله الفریه، نو جمیع ما فی الغد دا کلی تفصیلی دی کنه. کلی تفصیلی باندې هم ټیم په ټیم رد کو چې کلی تفصیلی استغراقی عقیده مساته عبادت. د غیب معنا رستو را روانه تاسو تخپل عبارت. تفسیر ابن کثیر دریم جل شپږته صفحه دا وخت پدې کې دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اوږد طویل حدیث د حضرت خضر علیہ السلام واقعہ کې راخلی. نو ابن عباس سے خپل شاګردانو ته شرح کوي د دې تفصیل د واقعي. نو بیا فرمایي چې وکانه رجلا يعلم علم الغیب، و خضر علیہ السلام یو سړی چې علم لرلو په علم غیب باندې، په علم غیب علم. دویم دلیل د نص قرآنی نه چې بعضی مغیبات او علم خواص توی سورۃ یوسف 9 نمبر آیت. ثم یاتی من بعد ذلك عام فيه یغاث الناس وفيه یعصرون. د دې نه مخکې کوم تعبیر چې شوی دی دا خو د خوب نه تعبیر ورکړی دی چې هغه خوار غویان او چاق غویان، دا چاق راله دا خوار غویان دا خوارو دا چاقو خوړل. هغې نه چې کومه اشاره ورکړې ده، بعض علما تعبیرات د خوبونو هغه په دې غیبو کې یادوي، خو هغې ته خو څه اشاره موجوده وي که نه، هغه اشارې نه دوی فهم وکړي. د پراخسالۍ د اول کلونه او د قاطۍ د رستی کلونه، دغه ته علم غیب نه دی ویلې شوی چې د تعبیر کړی دی، ځکه دې ته په هغه خوب کې اشاره موجوده وه. هغه خوار غویان چې و هغه دغه کالونه د قاطۍ وو، چاق غویان چې و هغه کالونه د پراخسالۍ وو، چې و کاله به باران په تاسو وي، بیا به و کاله قاطي راشي، بیا چې څه تاسو کرلي هغه به ټول ختم شي، لږ تخم به پاتې شي. دین بعد ورته یوسف علیہ السلام هغه خوب دین اخوا ساکت دی، خوب د دین اخوا ساکت دی، اشاره نشتا. د ځان نه دا خبره ورته کوي چې ثم یاتی بعد ذلك عام، بیا براشي ورست د هغې نه کال، فيه یغاث الناس وفيه یعصرون. د خلکو دعا به قبول شي، به پر هغې باران وشي، او بیا به په هغې کې نچوړی دی خپل انګورو لره، باغونه به بیرته ښه شي. دیزی باندې تفسیر ابن جریر طبری وم جلد 202 صفحه
تاسو سره صفحه 128 ده او دی کی 202 صفحه ده دا چاپ د دارالفکر دی. دغه کلمات ثم یاتی من بعد ذلك عام فيه یغاث الناس وفيه عاصرون دا ذکر کوي وهذا خبر من یوسف علیہ السلام للقوم عما لم يكن في رؤيا ملكه. دین اخوات یوسف علیہ السلام چې کوم اخبار ورکړی دی دا د بادشاہ په خوب کې دی ته اشاره نه وا لکنه من علم الغیب الذي آتاه الله. دا د علم غیب نه هغه علم غیب چې خدای تعالی یوسف علیہ السلام ته ورکړی وو. دا د غیب او علم او د خدای تعالی ورکړی وو چې دومره کلونه بعد به داسې مسله راځي بیا. دریم منزل الذي يشفع عنده الا باذنه سورہ بقرہ 255 نمبر ہے. سوک دیا آغا چی شفاعت بو کہ عند اللہ نشتا استفهام انکاری دی کدینو باذن اللہ دن یعلم ما بین ایدیهم ما خلفهم ولا یحیطون احاطن شکول دا فرشتگان و عباد بشین پس شی من علم اللہ چی علم غیب دی کہ احاطہ کینو اللہ بما شاء پا باز آغا چی دا خالق خوخوین نو که مطلق د نفع قائل شنو د الا بما شاء استثناء و اس پیدا ولاړه نشي احاطه نشي کوله پس شي د علوم غیبی وباندې چټ انکار مکوام بلکې نفع د ذاتیو کا د کلی تفصیلی استغراقیو کا الا بما شاء مگر په باز هغه شیاو چې د خالق خوخی هغه ور کوي. تفسیر بغوی اول جلد 303 صفحه کی پدغه زیبانی ذکر کئی لا یحیطون بشیء من علم الغیب الا بما شاء یطلعهم علی مگر هغه چې د خالق لږ څه خوښه شي باغی اطلاع ورکی ہوتا. سلورم سورۃ النساء یوصل 13 نمبر ایت. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. نازل کړه خدای تعالی په تابانی کتاب او حکمت علم در کړه تا هغه لم تكن تعلم چې تا په علم نو هغه در کړی. تفسیر ابن جریر طبری اوم جلد 308 صفحه سلورم چې بعض چاپونو کې سلورم جلد جوړیږي او صفحه نمبر 215 یادم. وعلمك ما لم تكن تعلم د دې معنی کوي من خبر الاولین والآخرین وما کان وما هو کائن قبلهم. علم درک آغا چتا تا علم نو آغا خبر دا اولینو دا آخرینو دا ما کان و دا کائن سچ شیو تر دا آغا علم درک. ذالک من فضل علیک یا محمد مزخلقکا دا پتا احسان نو داغی تا علم ویلے شو خبر دا اولینو دا آخرینو تا او دا ماکان اغا علم دا تورک. دیزی نبازی بریلی حضرات استدلال کی چی ماکان کل اشیاء شو کنا بس ذرات و علم شو. تعصب و زد نہیں پکار او بیزای اعتراضاتم پزان دخل کو را گرزول نہیں پکار. دا زمان خپل فقاها چی داوی دا علم غیب تا کفر و ایزرستو داوی عبارتونا پیش کوم وز دا خپل فقاها و تا محمل بلٹے که نبلٹے. کستا دا عقیده شي چې بعضی مغیبات و علم ده هیڅ مشکل نشته او کستا دا کل مغیبات و علم د خپل فقها و عبارت ته هیڅ لار نشي جوړول. دا رنګي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو طرف ته وی تعرض علی اعمالکم عمل مو ماته پیش کیږي
ان کان خیرا فحمدت الله عز وجل وان کان شرا فاستغفرت لكم. کنی کی ز ثنا وایم کبدی ز بخنه غواړم. دینه پته لګی چې د امت اعمالونه خبريږي او غ پیش کی. بل خواته روایت د بخاری شریف دی چې زب په حوض ما حوض کوثر په غاړه او زما صحابه بر روان وي اب زمانہ واپس کړي شي زب आवाज وکما اصحابي ما تبویل شلا تدری ما احدثوا بعدک. تا ته علم نشتا تا ته پته نشتا چې تا نه بعد دوی د څه احداث کړي. دا هغه جماعت دي چې مرتد شوی. نو الته لا تدری ورته ویل شي تا ته علم نشته. نو چې ته د جزئی قائل شي چې بعض اوقاتو کې شته او بعضو کې نشته هیڅ اعتراض نشته. دغلته نبی اسلام ثابتې غلطه نفي شوی. او کته د کلی استغراقی قائل شي د لا تدری لپاره جواب بیان لري. د کلی استغراقی کې خو چې یو روایت کې نفي ثابت شو یو روایت کې بس غیر پارستا استغراق ختم شو. ځکه ته خو تفصیلی جزئی په هر فرد قائل کنه چې قائل نو چې یو ځکه د تنفي ثابت کړه به سره لار نشته دی بیا به دا عوامانی وس استغراق خو استا ختم کبي. او چې ته دا سوي چې بعض اوقاتو کې شته بعضو کې دوی بیا سوي. ما ته وبرله صاحب راغلیو وستانه رخا عقیده د خدای علم غیب کې ته کلی قائل نه. نو مې کلی خصوصم قائل نه دي. اسلاف کتابونه وګوره تما ته د سی عبارت پیش ک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب کلی لري د سی پیش دیو چا قول پیش کم زې منم علم لري په جميع مغیبات باندې دا پیش کزه. دا خو چرته چانه دی راخستی ولی ځان نه دا سره ثابت وای. نو بیا هغه ماته وی چې علم آدم الاسماء كلها کل راغه کل اشیاء علم ثابت شو چې هغه تدینو نبی اسلام ته په طریقه ولا باندې. مې ګوره دغه کل مفسرین دی اوسې پوری لګئی یا د امت هغه د اولاد هغه ذریه نمونه یادای یا د بعضی سامانونو نمونه یادای حتی القصعه هغه پوری خاص کړي ذرات نه یادای. ویل ته کل راغلی دي ظاهره کې مې زبر ته کل او خیم پنس قرآنی کی او بیا به تخپل تعویل کې التا دا بلقیس بارک راضی و اوتیت من کل شیء ورکړی شوی بلقیس ته دا هر شی نام نو کل خوراغه کنه اوتیت امراغه اوس معنا شو چې علم غیب کلی ورکل شو چې څه شی دنیا کې و دغه په علم هغه څور کول شي چې د دې د باچای سره تعلق لري کنه هغه باچای چې ست ضرورت او ټول اسباب دې سره. نو اخره کې ما ته وی چې یاره بس تا خپل نظر دې زما خپل نظر دې خدا کم ځکه چې لا تدری ته پیش کړي یا نور دا نسیانات دي. دا نبی علیہ السلام نه ير شوی و دې ټیم کې او یو سړی قران کریم ټول یادي او بیا چې دنو یو ټکی یاد اوزي نس خونه چې علم نشته علم شته خو یاد ته وتل دا کم چې روایت د نفي دی ودا په نسیان باندې حمل. نو ما ورته وی دس یو قول په اسلافو کې پیدا کا چې هغه دا ستا قول کړي ستا قول خو نشم منلای کنه ته خو خصمي دسی قول پیدا کا چې یو چا دا ویلی چې نبی اسلام نه نفي د علم چرته راغلی دا نو دا حمل د پنسیان باندې بالکل ماته مسلمه. خو یو قولم دغه څه نشي پیدا کوله په اسلافو کې او دغه چې مونږ کم د جزئی اثبات کو بعضی نفي کو بعضی ثابتو دا خو زه ټیم پټیم تاسو تفاسیر خیمه چې زمونږ اسلاف هم دغه تطبیقات کړي. کوم ځایونو کې چې د علم نسبت راغی نو زمونږ حنفی علما چې اخبار او انباء منی او علم وتنوعي غیر په دې باندې ځان پوي کې چې اطلاق د علم په ناروا نه ده. مفسرین کړه د یوسف علی السلام ته علم غیب ثابت کړه دي خضر علی السلام ته ثابت کړه دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه ځای کې خبر د اولین او اخرین ته علم ویل شوی دی. دارنګه تفسیر بغوی دویم جلد 280 صفحه اول جلد بعضی چاپونو کې دا اول جلد 409 صفحه دا علمک ما لم تکن تعلم دا وې دې کې تاویلین د من الاحکام یو قید دا چې احکام او علم درکړش دا معروف تاویل دی دلته
دویم دا دے من علم الغیب علمک ما لم تکن تعلم من علم الغیب اگا چی تا تا علم نو اغدر کولی شو چی علم غیب دے داغا کبری دا عبارت سره تقریبا قریب شو. پنځم نمبر ایت وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ دارنګ مونږ خدای ابراهیم علیہ السلام ته عجایبات د اسمانونو د زمکو د لپاره شي د موقنینو نام. تفسیر قرطبی وم جلد رشتم نمبر ایت چې بعض چاپونو کې وم جلد ولسمه صفحه ده دلتا تاسو خپل هغه نحوی قاعده را متوجی کوي نوری ابراهیم ملکوت السماوات باب د رؤیت کې چې کله متعدی مفعول واحد تشی رؤیت بصری وی او کله چې متعدی مفعولان تشی نو دا رؤیت قلبی علمی وی دې تدافعال قلوب رؤیت ویلې شی بیا نو دې کې متعدی د مفعولان لرا نحنو فاعل د ابراهیم مفعول اول د ملکوتا مفعول ثانی دی او تعدیت د باب درایتو چې مفعول ثانی ته بدون د حرف جر نوشي بالذات شي نو دا رؤیت قلبی وی په معنا د علم باندې دارنګ نور معنا مونږ علم ورک ابراهیم علی السلام ته د عجایبات او د اسمانونو د زمکو نو دا علم شو دلرا دا رؤیت د سترګو نه دی بلکې دا علم دی دا رؤیت قلبی دی مکاشفه ده مکاشفه چې کوم رؤیت وی کنه هغه وخت کې دوی سترګې پټي ورته تاسو صوفي کتل چې کله د کشف دعوه کوي سترګې پټي کنه سګوري لکه خوب چې ته ګوري سترګې دې پټي دالي دلی خو زما اوستا خوبونه په شیشه د نفس کې دي دې کې دخل شیطانی ډیر زیات وي او خوبونه د انبیاء علیهم السلام او د خواصو د په شیشه د قلب کې وي چې هغه نه مکاشفه باندې تعبیر کیږي او زما استا د خوب نه تعبیر په کشف کیږي کشف کې دخل شیطانی مکاشفه کې دخل شیطانی نوي نفس دا د شیطان اډه په وجود کې دلته خو شیطان ناستی تیار هر قسم ته غلط خوبونه پتا لیدش هر چې قلب دی قلب جاسم علی قلب بنی آدم د خواص او قلوب ذاکر وی چار کله ذاکر شو اذا ذکر خنسا شیطان ته و تختی چې و تختی الته چې سولی دل شو بیل ته دخل شیطانی نه وي نو دا حالات دلیو نوائی اراد بی ما فی السماوات من عبادت الملائکہ والعجائب وما فی الارض من عصیان بنی آدم اسمان کے عبادت د ملائکہ عجائبات دی ولیدل او علم پیرار پزمکہ کے عصیان د بنی آدمو دغه ټیم چې دا کشف ورکړی شو تمام دنیا کې چې څوک په زناخت او څوک په لواطت او په هر ګناه د ولیدل یو دم دا ټول ته کشف شو وکانه یدعو علی من یراه یعصی فیهلکه الله چا بچ ګناه کولا د به ولیدنو خیره به ورته کې یا به هلاک شم او الله الیه ابراهیم امسک عن عبادی وحی ورته شو ابراهیم علیه السلام بن کا خیرو زبان د زما د عبادنا اما علمتن من اسماء الصبور زما پاسماو کې صبر راغله دي ز صبر کوم دوی لرا دغه معنا چې ذکر شو مروی دا د حضرت علی سیدنا عن النبي صلی الله علیه وسلم په مرفوع حدیث کې دغه معنا پرته ده چا ویل چې معنا دا د کشف الله له عن السماوات والارض اسمان او د زمکه نور تار څخه کشف شو حتی العرش واسفل الارضین عرش او وزمه کې خکته دا ټول ورته کشف شو رواه ابن جرير القاسم عن ابراهيم النخعي قال فرجت له السماوات السبع فنظر اليهن حتى انتهى الى العرش
وفرجت له الارضون فنظر الیهن ورأى مکانه فی الجنه. پدې کې اشاره ده چاته نو اجر فی الدنیا، هغه دغه چې دنیا نه جنت مقام ولید. دا ای کریمه د ابراهیم علیه السلام د علم ثبوت کوي چې هغه ته اسمان او د ځمکې عجایبات او علم ورکړل شي. شپږم سورت یوسف نهمه سپاره، سورت یوسف دولسمه سپاره، دیارلسمه سپاره، دولسمه سپاره و دیرشم نمبر ایت. دواړه قیدیان وترال خوبونه لیدلی، انا لنراک من المحسنین. دی هغوی ته اوس خپل یو کمال ښیي چې زه داسې د غیب و خبر او علم لرم، نو ستاسو د خوب په تعبیر څنګه نه پوهېږم. ناول ورته خپل کمال ښیي او کمال نه بعد ورته بیا د کمال کې هغوی ځان ته متوجه کړل. هغې نه بعد ورته خپل عقیده ښیي، هغې نه بعد د دې په عقیده رد کوي دا مشرکینو، دعوت د خیر ور کوي، او بیا په آخره کې د دې د خوب تعبیر ذکر کوي. و فرمایل یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام، نبا راځي تاسو ته روټۍ ترزقانی، هسې روټۍ چې درکولی شي تاسې لره هغه، مگر خبر در کوم تاسو ته په تاویل د هغې باندې قبل ان یاتیکما، مخکې د راتلو د طعام نه تاسې ته. سحر کې خبر در کوم چې غرمه طعام داسې را روان، غرمه به خبر در کوم ماښام داسې، ماښام خبر در کوم سحر داسې. دا ټول اخبار د غیب نه دی. ما یو مېلمه راغلی و، هغه ته مې دا ځای پیش کړ، نو دا خو اخبار دی، و اخبار خو زه منم. مې لږ صبر خو وکړه، لږ صبر وکړه مخکې. ذالکما مما علمنی ربی، داغه کمال دی چې ما ته زما رب علم را کړی. ګوره اخبار هم ورته ویلی شو، علم هم ویلی شو. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون.